السلام علیکم ګرانو دوستانو. د افغانستان د کرکټ په اړه د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه. راشد خان ومنله چې حضرت الله زازی او کریم جنت تر ټولو نږدې ملګري دي او د فاروقي د کورنۍ غړي نادرکه شوي دي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. باران د ستورو لوبډلو پر وړاندې د لوبېدو چانس رانه اخلي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمدزی په دې باور دی چې د باران له امله د لوبو بې پایلې تمامېدل زموږ په ګټه نه دي او د سترو لوبډلو پر وړاندې د لوبېدو چانس رانه اخلي. هغه وایي موږ دلته د لوبو لپاره راغلي غواړو چې له پیاوړو لوبډلو سره ولوبېږو. که باران دا لوبې لغوه کوي نو ښه خبره نه ده. ټول لوبغاړي غواړي چې د نیوزیلند او استرالیا په څېر لوبډلو سره ولوبېږي او خپلې کمزورۍ ورته معلومې سي. د یادولو وړ ده چې تېره ورځ د سوپر 12 پړاو کې افغانستان او نیوزیلند لوبه وه چې د باران له امله بې پایلې سوه او دواړو لوبډلو ته یوه نمره ورکړل سوه. اوس د افغان لوبډله د سبانۍ لوبې لپاره په نړیوال جام کې د افغانستان درېیمه لوبه ده. تمرینات کوي خو دغه تمرینات هم د باران له امله نیمګړې سوه. که سبا د آیرلینډ پر وړاندې دا لوبه هم د باران له امله لغوه کیږي نو د مخکې تګ چانس په بیخي کمزوری کیږي. رئیس احمدزی د آیرلینډ د لوبې په اړه وایي آیرلینډ لوبډلې انګلستان ته په ماتې ورکولو خلک حیران کړه. دا اسانه سیال نه دی او د دوی لوبې ته په کتو داسې ښکاري چې هره لوبډله د بلې هرې لوبډلې د ماتولو وړتیا لري. نو موږ ډاډه یو چې سبانۍ لوبه به ګټو. افغانستان د آیرلینډ پر وړاندې سبا سهار 8:30 بجې په ملبورن کرکټ لوبغالي کې لوبه ترسره کوي چې دغه لوبه د افغانستان دپاره خورا مهمه ده او د مخکې تګ چانس یې زیاتوي. افغان لوبډله به کوشش کوي چې دغه لوبه وګټي چې مخکې تګ چانس یې زیات سي. فضل حق فاروقي وایي چې د کورنۍ غړي پاکستان ته له اوښتو وروسته نادرکه شوي دي او دغه غړي د چمن له لارې پاکستان ته اوښتې وه. فاروقي پر خپله فیسبوک پاڼه دغه خبر خپور کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې د کورنۍ د غړو په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. هغه لیکلي دي زما ماما او کورنۍ یې نادرکه شوي دي، که چاته هم معلومات وسو نو زموږ سره دې اړیکه ونیسي. د بي بي سي په حواله د فاروقي د کورنۍ غړي وایي په نادرکه شویو کسانو کې د ښاغلي فاروقي ماما، 3 خوریان او 1 خور شامل دي چې له 8 ورځو راهیسې یې په اړه معلومات نشته. راپور زیاتوي چې د فاروقي خور د پښتونخوا په اریپور کې اوسېده او شاوخوا 8 کاله وروسته افغانستان ته د خپل کورنۍ غړو لیدو ته ورغلې وه. خو کله چې بیرته پاکستان ته راستنېده چمن ته له اوښتو وروسته له خپلو 3 زامنو او ماما سره نادرکه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې پاکستاني پولیس په دغه هیواد کې افغانان نیسي چې په غیر قانوني ډول ورغلي دي، خو په دې تړاو تر اوسه پاکستاني پولیسو څه نه دي ویلي. راشد خان ومنله چې حضرت الله زازی او کریم جنت یې نږدې ملګري دي. په راشد خان نیوکې کیږي چې هغه په لوبډله کې ملګرتیا پالي او د ملګرتیا په اساس یې ځینې لوبغاړي لوبډلې ته راوستي دي چې کارکردګي یې هم ښه نه ده او د نورو لوبغاړو ځای هم نیولی دی. په دې وروستیو کې د حضرت الله زازی د خرابې کارکردګۍ او په پرلهپسې د لوبېدو په سبب په راشد خان سختې نیوکې کیږي او د افغان لوبډلې مینوال له راشد خان غوښتنه کوي چې د ملګرتیا له پاللو دې لاس واخلي. اوس په خپله راشد خان ومنله چې په لوبډله کې حضرت الله زازی او کریم جنت نږدې ملګري دي او د نورو په پرتله له هغوی سره ډېرې نږدې اړیکې لري. حضرت الله زازی په تیرو 10 لوبو کې بیخي نه دی چلیدلی چې له امله یې تر سختو نیوکو لاندې راغی او تیره ورځ افغان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې هغه ټپي شوی دی. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، که په فیسبوک پاڼه کې نوی یاست در سره فالو یې کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.